او د ده نه مننه کوو چې د کور وداني. نو زمونږ هیله او ارزو همدا ده چې زمونږ کوم کرکټران د ولایتي ټیم نه پاتې دي او هغه که په هر لحاظ پاتې دي، ځینې ستونزې شته دي، هغه ستونزې داسې ستونزې دي چې ځینې قصدي دي، ځینې داسې دي چې واسطو ته کتل کېږي، ځینې داسې دي چې خپلولي پکې پالل کېږي. پاتې دي د دوی زړونه مات دي. د هغه بېلګه ملیار ده، داخه ده، بشر ده، قاري صاحب جواد ده، رستم ده، اظهار ده، بصیر ده. دا داسې لوبغاړي دي چې ټول لغمان یې پېژني، موږ یې نه پېژنو. معلم صاحب غیور دا زمونږ په لغمان کې یوازینی لوبغاړی دی. تاسې باور وکوئ چې په ټول لغمان کې زمونږ لوبه یې چېرته لوبه یې چې معلم صاحب غیور ولاړي تر هغې زه هلکانو ته وایم چې لوبې ګټلو چانس تاسو ته نشته دی. دا داسې یو ښه پلیر دی چې ډېر د ذهن نه لوبه کوي، ولې تر اوسه ما نه ده لیدلی چې دی داسې ښه لوبو کې چانس چا ورته ورکړی. نو موږ له تاسې نه دا تقاضا لرو که هلته موږ ته چانس ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. نو تاسې د لغمان هستي هستئ، نو زموږ دا لوبغاړي زړونه چې مات دي دا زړونه ورغوئ، دوی ته امیدونه پیدا کړئ. په نورو ولایتو کې که تاسو سره امکانات دي دوی ته چانس ورکړه، دوی به د لغمان عزت وي. خیر ده که په لغمان کې ورته چانس نه ورکول کېږي، په بل ولایت کې دوی ته چانس ورکړه. د دې زړونه مات دي. ځینې هلکانو پرون دا ویلې موږ د شټونه شکو نور څه وکړو، دا لوبه مال نه دی، لوبه د یوې ورځې خبره نشته. خیر که نن درته چانس نه ده راغلی، سبا به راځي، بله ورځ به وایي موږ نه ضعیفه لوبغاړي هغه د ټیم ته راغلي، ولایتي ټیم ته لوبېږي او هغوی ولوبېدل، موږ پاتې شولو. ولې خواري موږ کوو په ټول اوړي کې په دې سخته ګرمي کې. دا اوس چې موږ هلکان لوبه کوي، خو هغوی هیله امید دی چې زه سبا ولایتي راځي زه به ټیم ته راځم. خو د هغې هیلې اوبو ته لاړ شوي. انشاءالله تاسو زحمت به بېجای نه کېږي. شمس صافي خبره کړې او تاسو سره چا ظلم کړی شته دا خبرې زه باره کوم او هغه زه پوره رسوم. انشاءالله شمس استاد ته مې ویلي تاسې راسئ او مشرانو سره کښېنو دا موضوعات به حل کړو. که هغه کرکټ وي، که والیبال وي، که فوټبال وي، که تاسو زندګي کې هر یو شی د درس دپاره، نو هغه په نیمه لار کې مه پرېږدئ. کرکټ ته راوتي یاستئ، کرکټ ته وخت ورکړئ، درس ته هم وخت ورکړئ. انشاءالله دا کرکټ د تاسو دی. څوک هم حق نشي خوړی، هېڅوک به یې نه خوري. چې که نن چانس درنغی انشاءالله سبا به درځي. خو زه در سره ولاړ یم. زه خپل حافظ صاحب دا د افغانستان د داخلي کرکټ معاون. انشاءالله تاسو دا کرکټ د اکاډمي مې وکتل، ماشاءالله په دونه کم امکاناتو تاسو دجې ته راغلي یاستئ، خپل پریکټس کوئ، خپل ذهن هم کرکټ ته راوړی ده تاسو ځوانانو. نو تاسو انشاءالله تاسو دومره په کم امکاناتو کرکټ کوئ، موږ در سره ولاړ یو. دا جالۍ دپاره له خیره دی چې ویلې نټ دا به هم درته له خیر راوړم، دغلته به یو بل نټ انشاءالله په خپل امکاناتو دا به زه درته جوړوم له خیره. دغه نټ به انشاءالله له خیره ما مخکې وویل د شمس طالب برادري خو که دلته ورته یو بل نټ هم جوړول له خیر چې ټرپ وکټ تاسې ټرپ وکټ سره هم لګا دي سي خاوره به هم پیدا کړو. خیر ده دا به زه په خپل امکاناتو وکړم. که بل ځای مې کومک پیدا کړي انشاءالله دا چمن پروګرام هم درته جوړ کړم، چېرته بل ځای پیدا کړه تاسې قرارداد وکړئ زه سره ولاړ یم. او دا د دې دپاره تاسې ځوانان هستئ، کرکټ ته راغلي هستئ، له هر څه نه ذهن اړولی، له نشو له دې شیانو شکر الحمدلله دې ځای ته راغلي هستئ. زه خوشحاله یم. نور هلکان هم تشویق کړي چې راسئ کرکټ ته. کرکټ یو سمبول وګرځوئ، د سولې سمبول وګرځوئ، له مواد مخدر نه له دې شیانو نه لرې وګرځئ. دې ته سره راځئ نوي کسان تشویق کړي. کرکټ ده دا که راشد ارمان تاسو ګورئ، که محمد نبي ګورئ، دا تاسو نه ډېر کم لیول کرکټ کړی، دا تاسو دپاره ډېر غټ دی. د هغوی چې په کوم ځای کرکټ کړی که د هغوی اول عکسونه وګورئ تاسو به چې موږ اوس هم خلک یو. کرکټ به تاسې دجې نه یادوئ، دجې نه به بره ځئ. بره کرکټ به نه غواړئ، چې بره وغواړئ ډېر زر لاندې غورځېږئ، زړه ماتېږي چې هلته وټکېږئ، سکور ونه کوئ، بالران وټکېږي، بیا وایي ته دا دې زونه غټ کرکټ ته راغلو او بېرته لاندې راغورځېدلو، زړه ماتېږي. زړه به نه ماتوي کرکټ کې چې هدف هم وټاکه کلک پسې ودرېږئ، زړه به نه ماتوي چې نن دې ونه کړه سبا یې کوې وایي چې ما ورځ را روانه ده. کرکټ ورځ لري، یو ورځ لري چې یو لایف میچ کې مو کړل سکور مو کړه په یو لایف میچ کې تاسو به د ټول افغانستان هیرو واستئ او دا وخت په تاسو راتلونکی ده. کرکټ ته به نه وکړي انشاءالله زه کوم چې نوي ځوانان راغونډ کړئ، نوي کسان راغونډ کړئ، کرکټ ته راشئ، کرکټ ته مخه کوئ. که تاسو راشد ارمان ګورئ دغسې تاسو کې هر یو ځای راشد ګورم، تاسو کې زه نبي ګورم، تاسو کې زه دولت ګورم، تاسو کې زه رحمت ګورم. تاسو لوبغاړو کې ځان خپله نوم پیدا کړئ، هغې ته به رسېږئ. نو وخت هم نه نیسم او علامه آباد انشاءالله دې نټ به هم درته راوړم، دا ځای به هم جوړو له خیره، بل ځای پیدا کړه هم در سره کېږم. شمس استاد ته مې ویلي زه به تاسو له خیره او چې ما چې وس کې شي دې نه غټې خبرې ورته نه کوم، چې وس کې نه شي هغه به هر څه تاسو دپاره امکانات به تاسو مخې ته راوړم چې دا یې موږ امکانات دي دا تاسو لپاره. او چې پاتې هستئ د څو خو شکر د ځوانان هستئ د څو واړه هلکان هستئ، هغه بنیادي ستونزه چې موږ او تاسې ده هغه باید موږ تاسې اول مخکې ویسو. یو
څلور میاشتې مخکې د رئیس صاحب د کرکټ راغی چې میدان شپږ میاشتې بعد جوړېږي او ملي اتلان به دې میدان کې لوبه کوي. نن زه میدان ته لاړم مخلص کور ته تلم چې میدان مې وکتل هماغسې پاتې دی. هماغسې پاتې دی، بیخي پکې لاس ته نه ورغل شوی. که شوی ډېر کم فیصد کار پکې شوی. دغه غټه ستونزه ده. دغه څوک حالي دغه اتفاق اتحاد حالي چې په اتفاق شي. که ځان ونه خوځوئ په خدای که تاسو څوک کار وکړي. دا ورو ته معلوم ده. لږ ته ځان وخوځوه، لږ به زه ځان وخوځوم چې دغه نه غټ تر کابله پورې ولاړ شي، تر رئیسه پورې ولاړ شي چې لږ توجه لغمان ته وکړي. څه چې شوي هغه خو شوی پاتې شوی د هغه پسې به نه ګرځو. دا نه چې ته کرکټ یې زه والیبال یم ته زیبا اندام یې ته نور ورته شي، نه لاس سره یو کوي، نه تاسې حق څوک خوړی شي. Acha. Good ball. Hey, Liana. Así es.